د زون په کچه د یونیسیار مؤسسې مسؤل له مرستیال والي سره د روان کال پلانونه شریک کړل. په ولایت مقام کې د سویل لویدیځ حوزې په کچه د یونیسیار مؤسسې مسؤل مامون ابو ارتوب د کندهار له مرستیال والي الحاج مولوي حیات الله مبارک سره وکتل چې پر مهال د کندهار د بهرنیو چارو رئیس مولوي عبدالشکور حقانی هم ګډون درلود او لیدنه کې د یونیسیار مؤسسې راغلي مسؤل د روان کال پلانونه او د روان کال په وړاندې خنډونه له مرستیال والي سره شریک کړل. په پیل کې د یونیسیار مؤسسې مسؤل مامون ابو ارتوب وویل اداره په کندهار کې روان 2023 میلادي کال کې پلان لري ترڅو 8 ښوونځي جوړ کړي، 3 کلینیکونه جوړ کړي، 300 کورنیو ته سرپناه جوړه کړي، له 500 بې سرپرسته کورنیو سره د نقدي پیسو مرسته وکړي، له 600 کورنیو سره د سولر برېښنا د ټول سیستم مرسته وکړي، 500 کورنیو ته حرفوي زده کړې ورکړي، له بهر څخه د راغلو ټولو مهاجرینو سره همکاري وکړي او د نورو مرستو ترڅنګ په ښار او ولسوالیو کې د خلکو اړتیاوې وګوري او بیا د راتلونکي 2024 میلادي کال په پلانونو کې شامل کړي. ورپسې د کندهار مرستیال والي مولوي حیات الله مبارک د دوی د ټولو خدمتونو او همکاریو څخه مننه وکړه او ویل دا ملت ډیر کړېدلی او ځورېدلی دی. تاسې د دې ملت لپاره بنسټیزې اساسي او مهمې پروژې دلته تطبیق کړي. په افغانستان کې تر بل هر وخت د کار کولو زمینه برابره ده ځکه بشپړ امنیت دی او نه هم هیڅ ډول فساد شتون لري. نو غوښتنه کوو ترڅو خپلو خدماتو کې ډیروالی او پراخوالی راولي. ټول هغه مرسته کوونکي نهادونه چې دي او هغه سازمانونه هغو ته پکار ده چې هم د خپل بشري خواخوږۍ د مخې څخه او دلته د دې ملت سره کومک وکړي او په هغه برخه کې چې دا ملت اړتیاوې ورته لري او دوی خپل زیار وباسي ځکه تر بل هر وخت زمینه مساعده ده په ټول افغانستان کې خصوصا په کندهار کې امنیت ډاډمن دی او داسې ستاسو هغه خدمات په صحیح ډول خلکو ته رسېدای سي، مستحقو خلکو ته رسېدای سي ځکه فساد هم ختم سوی دی او داسې نور هغه چې اړتیا ده هغه ټول زمینه مساعده ده او پکار دی چې په دې برخه کې تاسو خپل خدمتونه زیات کړئ او ډیر کوشش وکړئ او د دې ملت خدمت وسی. مرستیال والي د خپلو خبرو په وروستیو کې یاد مسؤل ته د ولایتي ادارې په استازیتوب ډاډ وړاندې کړ چې د اصولو مطابق به د دوی ټولو خدمتونو ته هیڅ راز خنډ نه جوړیږي او د ټولو خدماتو او پروژو د تطبیق په برخه کې به ورسره بشپړه همکاري کیږي.